غزني کې د افغاني سرې میاشتې ځانګړې اونۍ ولمانځل شوه. د غزني ولایت د سرې میاشتې مسؤلین وایي چې سره میاشت کومه ځانګړې بودیجه نه لري، بلکې د خپلو جایدادونو او خلکو د کومک په وسیله له بېوزلو خلکو سره مرسته او د زړه سوري ماشومانو درملنه کوي. نو دا چې سره میاشت یوه بېطرفه ټولنه ده او په نظام او د حکومت دخوا داسې واحدوي بودیجه شی نه ورته لري، نو د همدغو په اساس باندې دغه د سرې میاشتې د بشرپاله خدمتونه هغه غواړم چې تاسو ته تشریح کړم چې هغه په کومه طریقه دي. یو د هغو څخه خپل جایدادونه د سرې میاشتې دي، د هغو څخه کوم عواید چې ترلاسه کیږي هغه د مظلومو خلکو په خدمت کې مصرفوي. په همدې حال کې د غزني سیمه ییزو مسؤلینو د یادې ځانګړې اونۍ د ارزښت په اړه خبرې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې د افغاني سرې میاشتې سره مرسته وکړي. دغسې نهادونو لکه سره میاشت دا د ولس په صدقو په همکاریو د حکومت په ملاتړ یا د امارت په ملاتړ باندې هغه خپلې چارې په مخ وړي. نو مهمه دا ده چې ولس ملي تجاران او په ټوله کې زموږ هر هیوادوال باید دا هڅه وکړي تر څو د سرې میاشتې له لارې خپلې صدقې هغه مصرف کړي او تر څو په سم ځای باندې مصرف شي. ورته مهال یو شمېر دیني عالمانو هم د صدقې د ارزښت په اړه خبرې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې له افغاني سرې میاشتې سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د پیغمبر علیه السلام او د صحابه کرامو سرسخترین دښمنان هم په دې قایل وو چې دغه تکافل و ایثار و قرباني دا بې مثاله خصلت ده په مسلمانانو. هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د میزان په 24مه د افغاني سرې میاشتې ځانګړې اونۍ لمانځل کیږي چې په ترڅ کې یې د 10 ورځو لپاره له خلکو څخه د سرې میاشتې لپاره اعانه ټولیږي.